پیسې څنګه جوړیږي او یا څنګه چاپیږي؟ سلامونه، وخت مو په خیر. که غواړئ دا ډول جالب معلومات لاسته راوړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او دا ویډیو له نور ملګرو سره شیر کړئ، او که غواړئ همدا اوس په دې باب معلومات ترلاسه کړئ دا ویډیو تر پایه وګورئ. پیسې څنګه جوړیږي؟ د امریکا د متحده ایالاتو د پیسو تولید سیستم په عصري کاغذ او ډېر یو پیچلې پروسه ولاړ دی چې د ماهرو مسلکي کارمندانو ځانګړیو تجهیزاتو او د چاپ کولو له تخنیکونو د ترکیب لخوا ترسره کیږي. دا سیستم د پرمختللې ټکنالوژۍ سره منځته راغلی چې ځان لپاره له ټولو نه ښه غوره سیستم لري. له 15 څخه تر $100 نوټونو پورې پورټریټونه او تاریخي عکسونه یې کارولي چې د جعلي بانک نوټونو د جیل کولو او مستعار کولو لپاره خورا نازک رنګونه ورسره شامل دي، او دوه ډیجیټل واټمارکونه او یو قوي امنیتي ډیزاین چې د الټراوایلیټ لایټ لاندې رنګ بدلوي د جیل کارانو کار لا ورته ستونزمن کړی. راځم تاسو ته د پیسو د چاپ لپاره 6 بنسټیز ګامونه در پیژنم. لومړی، ځانګړی کاغذ او ځانګړی رنګ. په داسې حال کې چې ډیری کاغذونه د ورځپاڼو کتابچو لپاره کارول کیږي په عمده توګه د لرګیو له بور څخه جوړ شوي، خو د اثارو او پیسو کاغذ چې په ځانګړي ډول د نقاشۍ او چاپ کولو د دفتر لپاره جوړیږي د 15% په بیمالوچ او 25% د لرګي له بور څخه جوړیږي. لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو ټولې کاغذي پیسې شین رنګ لري، همداسې د هر هیواد کرنسي بانک نوټونه جلا او بیل رنګونه لري. دوهم، د افسیټ شاته نازک رنګونه. د فرعي رنګونو سره د $15 نوټ یا ډیرو نوټونو لپاره د افسیټ چاپ کول د تولید لومړۍ مرحله ده. د رنګ شالید ډیزاین کې کاپي شوی او د الټراوایلیټ سره د فولادو پلیټ ته لیږدول شوی. دې ته د پلیټ سوځول ویل کیږي. بیا د شالید رنګونه په دې باندې چاپ شوي کوم چې عصري او ګړندی روان ښکاري. رنګ د چاپ کولو پلیټونو څخه د ربر یعنې کمپلیټ سلنډر ته لیږدول کیږي، کوم چې له دې ځای څخه له تېرېدو وروسته رنګ کاغذ ته لیږدوي. چاپ شوي شیټونو ته د دوام ورکولو د مخه د 2 یا ساعتونو لپاره وچ شوي دي. دریم، د هر ځانګړي سرلیک لپاره د عکسونو، شمیرو او لیکونو اضافه کولو لپاره د انټاګالیو چاپ. د انټاګالیو مطبعه د هر سرلیک لپاره د عکسونو، نقشو، نیویګریشن، ځانګړي نمبرونو او لیکنو لپاره کارول کیږي. دا انټاګالیو ایټالوي کلمه ده چې د نقاشۍ معنا لري. ځینې نقاشان په انځورونو او ځانګړي نقاشۍ کې خاص تخصص لري، په داسې حال کې چې نور یې لیکلو او سکرین لیکلو کې بیا تخصص لري. انځورونه بیا د سایپروګراف پروسې له لارې چاپ یا پیج ته لیږدول کیږي. څلورم، د UOCIS تفتیشي سیستم. د UCSBIPF لاین اسعارو معاینې سیستم د چاپ شوي شیټونو د دقیق تحلیل او ارزونې لپاره پرمختللي کمپیوټرونه، کیمرې او سافټویر رامنځته کوي. دا سیستم د رنګ ثبت کول او د رنګ کثافت تضمینوي او د 3 تر 10 ثانیو کې دننه ټاکل کوي چې شیټ د منلو وړ دی یا باید رد شي. پنځم، نهایي چاپ. دا 2 سیریال شمیرې اضافه کوي، یو د فیډرالي تور سیل، د شنه خزانې سیل او د فیډرالي زیرمه پیژندنې شمیره. دا کوډ شوی سریال نمبر 2 سرلیکونه، 8 توري او یو مهم توری لري. مختاړې شمیره د لومړۍ لړۍ نمایندګي کوي او دا په ګوته کوي چې فیدرال زیرمو نوټ خپور کړی. شپږم، کله چې پاڼه د کاري جریان څخه تیریږي دوی د COPE ویژن یا CVIS تفتیش سیستم لخوا معاینه کیږي. که چیرې یوه پاڼه د آی په توګه وپیژندل شي نو دا د ستوري صفحې سره په نښه کوي. د ستوري د نښان لرونکي دغه ورقې یا پاڼې د بانک نوټونو د لړۍ د ځای په ځای شوي بانک نوټونو ته ورته وي. پرته له دې چې یو ستوری د لسي شمیرو پر ځای سیریل نمبر وروسته څرګند شي، د بشپړ اثارو شیټونه ډک شوي او د 2 ګیلوټین ټوټو څخه تیریږي. لومړی افقي کټ نوټونه په جوړه کې پرېږدي، په داسې حال کې چې دوهم عمودي کټ پای بانک نوټونه رامنځته کوي. د بانک نوټونو 4000 بنډلونه فیدرالي زیرمو ته د تحویل لپاره کمپریس شوي دي. که غواړئ دا ډول جالب معلومات له موږ سره په مداوم ډول تعقیب کړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب مه هیروئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.